د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ مندرخیلو سیمه کې د 1.5 میلیونه افغانیو په لګښت د یو سربند کانال او محافظوي دیوال پروژه چې کارونه د میوند خاکریز ساختماني شرکت له لوري پر مخ وړل شوي وو ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. طول 14 متره ده او ارتفاع چې د 0.8 یعنې کم 1 متر ارتفاع لري او دې سره 20 متره کانال او 40 متره استنادي دیوال محافظوي ده. د نور هم داسې سربندونو یا د نورو پروژو سروي شوی دی او انشاءالله هغه به هم په خپل وخت باندې کیږي او اسلامي امارت په پام کې لري چې د خلکو ستونزې په نظر کې ونیسي او په خپل وخت باندې هغه د دوی ضرورت حل کړي. د دې سیمې د اوسیدونکو په وینا د یاد سربند څخه د 1300 جریبو په شاوخوا کې کرنیزه ځمکه خړوبېده او زیاتوي په دې پروژه کې ګڼ ځوانان په کار بوخت ول. یوه ژرنده ده ابي ژرنده د دغې سرحد د 3 کلونه خسته شوی ده ان کاوړې ته سرحد رسېدلی ده. مشران یې په مخ کې ولاړ دي 6 کلیو ته اوبه رسوي. 6 کلو کې که داسې وي چې پټي دي که زراعت ده که باغونه دي که ژرندې دي دا د دغې سربند نه خړوبېږي. موږ یې خلک که مصروف کړو موږ خلکو ته کور پیدا شو یعنې یوه د پوره 15 غیرونه لیست ته ورغله. موږ ډېره منندوی یې کړو او ډېر ته خوښ یو. بلخوا د پکتیا کلو پراختیا ریاست خبر ورکوي چې د دوی اړوند په همدې ولایت ځینو ولسوالیو کې د یو شمېر نورو پروژو چارې هم بشپړې شوې دي چې ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.